السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. امید لرم چې ټول به جوړ یاست. په نن ویډیو کې به زه تاسو د AI سره اشنا کوم چې AI څه شی ده یا what is AI. AI یعنی artificial intelligence. artificial intelligence یا AI دې ته موږ د کمپیوټر دماغ هم ویلی شو، او دا یوه داسې طریقه یوه لاره ده چې موږ کمپیوټر ته مثال وایو چې دا رقم کار وکړه لکه انسانان چې کولی شي. او AI موږ AI ته د کمپیوټر دماغ artificial دماغ یعنی مصنوعي دماغ ویلی شو. د AI سټارټ په 1940 او 1950 کالو راهیسې شوی ده، او په همدې سره ورو AI مخته تلله، خو په 2022 کال کې د نومبر په میاشت کې کله چې د اوپن AI کمپنۍ لخوا چیټ جی پی ټي کوم کې چې ما په لومړی ویډیو کې هم تاسو سره دې په باره کې خبرې کړې دي چې کله چیټ جی پی ټي نړۍ ته راغله، او نو د AI استعمال په نړۍ کې یعنی په زیاتره کمپنیو کې نور هم زیات شو. ان دا چې AI 1 ملیون رجسټر سبسکرایبر په یوازې 5 ورځو کې مکمل کړه، کوم چې د انسټاګرام غوندې مشهور همدارنګه نور ایپس دي کنه سافټویر چې کوم دي هغوی په انسټاګرام په 2.5 میاشتو کې دومره 1 ملیون سبسکرایبر خپل کړي وو، خو چیټ جی پی ټي په یوازې په 5 ورځو کې مکمل کړه. نو د AI مشهور اگزامپل خو چیټ جی پی ټي د همدارنګه د ګوګل سرچ کوم یو ده. ګوګل سرچ کې چې موږ مثال یو حروف ولیکو نو موږ ته رانه ریکمنډیشن راځي، دا چې هم د AI طرفه ده. او اپل کوم ډیوایسونه چې مثال هغه د اپل آیفون چې کوم یو ده هغه ته موږ سیری وایو، چې موږ مثال سیری ته یو څه وایو، یو کمانډ ورکو، نو هغه په خپله مخته رسوي. نو د AI او د نورمال ټیکنالوژي ترمنځ توپیر څه شی ده؟ نورمال ټیکنالوژي مثال موږ ورډ ډاکومنټ پاورپوینټ کوم چې سافټویر دي، نو هغه موږ چې څومره هم یوز کړو نو هغه کې کوم چینجز نه راځي، او کوم څومره لیکنه موږ وکړو مخکې وي. خو AI بیا داسې نه ده. د AI کوم ټولز چې کوم دي هغه چې څومره هم استعمال کېږي هغه نور هم د هغې څخه ښه کار کوي. او موږ کولی شو AI یو ایمیج هم مثال یو داسې ډېر سافټویر دي د AI ټولز دي، د میډ جرني او د سټیبل ډیفیوژن کوم چې په سیکنډونو کې تاسو ته مثال یو تصویر ورکړي، هغه درته ګرافیکس کې برابرې، کوم چې موږ په خپله یو ګرافیک ډیزاینر درته په څو ورځو یا هفتو کې تاسو ته کولی شي هغه وکړي. د AI ډیفرنټ نور داسې ټولز مثال تاسو کولی شي خپل اواز بدل کړئ، د بل کس اواز بدل کړئ، تاسو ډېر زیات ګټه ورڅخه اخیستل شوي د AI څخه. او اصل کې AI په 2 ډوله ده، یو ته نیرو AI وایي، بل ته جنرال AI وایي. لکه نومونو څخه چې معلومیږي چې نیرو AI مثال په یو سپیسیفیک ټاسک باندې کار کوي، یو سپیسیفیک جو کمانډ ورکول کېږي هغه باندې کار کوي، چې کوم اوس وخت کې زیات یوسل کېږي. او جنرال AI چې ده هغه بیا لکه په هر څه باندې هغه کې هغه کوم په نن وخت کې هغه نه استعمالېږي، خو نیرو AI ډېر استعمال کېږي. او جنرال AI کې اگزامپل چې ده هغه مثال لکه انسان هر څه کولی شي، سټډي کولی شي، ورزش کولی شي، هر څه کولی شي، نو دې کې د جنرال AI اگزامپل راځي. او نیرو AI چې کومه هغه سپیسیفیک ټاسک کوي. نو امید لرم چې په دې ویډیو کې مو د AI باره کې یو څه یاد کړي وي. نو په که چینل مو خوښ شوي، ویډیو مو خوښ شوي، چینل سره سبسکرایب کړئ، او د بیل آیکن هم کې کاږئ، او نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ.
thanks for watching د لیدو څخه مو مننه.